چا کو پر رمضان کې اته ختمونه برابر کړل زه د خپل موبایل نمبر په دې سکرین باندې ورکوم ما سره د هغې رابطه وکړي یا دلته چې کوم ملګري دي هغې د را سره رابطه وکړي انشاءالله العزیز زما چې څومره وس وي د خپل وس موافق به زه هغې له د الله تعالی دپاره انعام ورکوم په دې خاطر چې هغې په دې روژه کې دومره سخته تېره کړه چې هغې پکې اته ځلې قرآن ختم کو او دا جذبه ځان سره پیدا کوي دا احساس ځان سره پیدا کوي هر ملګری دا عزم وکړي چې دا انعام به زه په دې معنا باندې ګټم چې اته ځل پکې د قرآن ختم کول دي اته ځل پکې د الله کلام ختمول دي زه به شپه ورځ په ځان باندې یوه کمه په دې خاطر باندې چې د الله کلام ختم کمه ام به راته دنیا کې معمولي غوندې انعام ملاو شي ام به آخرت کې الله ماله ډېر اعزاز راکړي الله به په دې اعزاز او انعام راکړي چې په یو رمضان کې اته ختمونه تا کول په یو رمضان کې تا اته ځلې قرآن ختمو چاهیې نارینه دی کو زنانه دي څومره خلک چې دي زما آواز کو اوري په میډیا باندې په دې کلي کې اته ختمونه برابر کوي انشاءالله د خپل وس موافق د الله د رضا په خاطر او په دې خاطر چې ستاسو زندګۍ کې د دین یو شوق او جذبه د قرآن د تلاوت یو جذبه وي یو احساس وي د خپل وس موافق به انشاءالله انعام دله درکوم څومره ملګرو ته زما د آواز پیغام ورسیږي دا بل چاته ورسوي شاید چې ستا د دې پیغام په لیږلو باندې یو سړی د قرآن کریم اته ختمونه په رمضان کې وکړي نو ستا به هم د هغې سره په دې کې ثواب کېږي چې هغه د قرآن تلاوت کړي هغه قرآن راخلي هغه قرآن وایي نو ستا به مو سره ثواب کېږي او که چا قرآن نه وي ویلی هغې له انعام په دې باندې دی چې چا د رمضان تر آخره پورې د اختر ورځې پورې اته رکاته تهجد هره شپه وکړ هغې له به هم حق انعامي کم انعام چې هغه چا ته میلاویږي چا چې د قرآن ختمونه کړي دي نو که کوم سړی قرآن یې نه ویلی کومه ښځه هغې قرآن نه ویلی هغه دې د اختر شپې پورې هره شپه بلا قضا کولو قضا کوي بنا اته رکاته تهجد دی وکي خپل نمبر دی ماته راولي خپل پته دی ماته راولي انشاءالله د خپل وس موافق به هغې له زه د الله دپاره انعام ورکوم او چې چا په دې ځای کې ختم وکړو ماته ویلې هغې له به دلته انعام ورکوم انشاءالله په دې میډیا به خلکو ته ښایو کوو به انشاءالله که نه عزم دی که نه انشاءالله اراده ده انشاءالله که اوچته آواز سره اراده ده انشاءالله که انشاءالله